د هلمند په کوربتوب د میرویس نیکه جام 3 ورځنۍ سیالۍ دوام لري. دا د هلمند په زړه لښکرګاه ښار جنوب څنډه کې د هلمند کرکټ مرکزي لوبغاړی دی چې د زرګونو نندارچیانو په شتون کې د هلمند په کوربتوب د زنونو په کچه د میرویس نیکه جام سیالۍ پکښې دوام لري. د هلمند کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره چې دا لوبې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د کورني کرکټ سیالۍ دی چې هلمند کې دوام لري او هدف یې د ځوان لوبغاړو هڅول او د کرکټ لوبو وده او پرمختګ دی. د دوی په خبره چې فعلا دلته 2 لوبډلې او مو او میساینک په لوبو بوخت دي چې په راتلونکي کې به هم ورته لوی ټورنمنټونه په لاره اچوي. بورډ کورني کرکټ داخلي لوبې دي چې تر اوسه پورې هلمند کې نه وې سوي. سږ کال له کندهار تر څنګ هلمند هم د دې لوبو کوربتوب کوي. د کورني کرکټ یو شمېر لوبغاړي سکون راډیو سره د خبرو پر مهال خوښي وښوده او چې دا ډول لوبې فرصت هلمند کې ورته برابر سوی دی او په خبره چې هلمندیان د کرکټ سره بېساري مینه لري او دې ولایت کې د کرکټ په برخه کې لوی پرمختګونه سوي او هلمندیانو دوی ته زیاته مینه او تشویق ورکړی دی. بیا چې هلمند ډېر ښکلی ځای دی، دلته مینوال چې وګورو، نور چې وګورو، موږ ډېر زیات تشویق یو. مننه کوم چې ټول هلمند ګراونډ ته چې وګورو، کرکټ بورډ هلته ډېر ماشاءالله ډېر ښه ګراونډ عیار کړی دی. مینوال لپاره هم ښایسته، نور ګراونډ آوټفیلډ هم ډېر ښایسته ګراونډ دی او دې ځای ته چې وګورو د کرکټ لپاره بیخي برابره هوا ده ماشاءالله. تېرو څو وختونو ته په کتلو باندې موږ فکر نه کوو چې دونه پرمختللی ښار دی او دونه ښکلي او په زړه پورې میدان دی او داسې جذابه لوبې به ترسره کوو. خو واقعیت کله چې دلته راغلو د خلکو مینه مو ولیدله، کرکټ مو ولیده، د هلمند ښار مو ولیده، نو واقعیت ډېر متاثره شولو. دې لوبغاړي ته په رغلي یو شمېر نندارچیان چې د لوبې له نږدې ننداره کول زیاته کړې چې دا د خوښۍ ځای دی چې هلمند ته د هېواد د کورني کرکټ مشهوره لوبغاړي راځي او هلمندیانو لپاره لوبې کوي. د دوی خبره چې کرکټ د مینې او نږدې کېدو لوبه ده او د افغانستان تر هرې سیمې باید ورسیږي. خوشحاله یم ځکه چې دلته غټ لوبغاړي راغلي دي. مخکې به موږ کابل د دې ځای څخه به خلک کابل یا کندهار ته دوی به لیدل، اوس دوی دلته همدلته راغلي دي. د خوشحالۍ ځای دی، کورونه مو نږدې دي راتلی. ډېر خوشحاله یم، ډېر د خوشحالۍ ځای چې دلته د کابل څخه د 2 ټیمه راغلي دي او دغه هلمند ولایت دلته لوبې ترسره کوي. ډېر خوشحاله یم او ډېر تماشچیان هم راغلي دي د دې دپاره چې دغه بې په تېر دلته ډېر مشهور لوبغاړي سته لکه د محمد نبي ساخیل زوی حسن ساخیل، نو موږ ډېر خوشحاله یو همدغسې لوبو ته هر وخت. هلمند په لومړي ځل د لوی او ستر کورني کرکټ د یو ټورنمنټ کوربه دی چې د زرګونو هلمند میشته نندارچیانو په حضور کې ترسره کیږي. هلمند چې اکثریت وختونه د جنگ او جګړو راپورونه ورکول کېدل، خو اوس د یو داسې ټورنمنټ کوربتوب کوي چې کم ساری دی. د اسلامي امارت پر راتګ سره هلمند کې نه یوازې ورزش غوړېدلی ځکه د هغه تر څنګ نورو برخو ته هم زیاته پاملرنه سوې ده. سید ولی نوري، سکون نیوز، هلمند لښکرګاه.